خلیفه هارون رشید غوښتل چې داسې یو څوک دې ورته راوستل شي چې په خپل ژوند کې یې پیغمبر علیه السلام لیدلی وي. لږ وخت پس یوه ډېره زړه ښځه د خلیفه مخې ته راوستل شوه. خلیفه ترې وپوښتل: آیا تا پیغمبر علیه السلام لیدلی دی؟ ښځې یې په ځواب کې وویل: هو. خلیفه بیا ورنه پوښتنه وکړه: آیا تا د پیغمبر علیه السلام کوم حدیث په یاد دی؟ ښځې وویل: هو. او زیاته یې کړه: کله چې زوړوالی راځي دوه شیان ځوانیږي، یوه هیله او بل حرص. خلیفه له ښځې مننه وکړه او 100 دیناره یې ورکړل. لا یې څو قدمه پورته کړي نه و چې ذهن کې یې کومه خبره وڅرخېده او د خلیفه د بیا لیدلو خواهش یې وکړ. ښځه بیا وروستل شوه او خلیفه ترې وپوښتل: بیرته ولې راغلې؟ ښځې یې په ځواب کې وویل: د بیرته راتګ هدف مې دا و چې وپوښتم آیا دغه پیسې چې ماته راکړل شوي دي همدا یو ځل دپاره دي او که دا به هر کال راکول کیږي؟ خلیفه فکر وکړ چې د پیغمبر علیه السلام خبره څومره رښتیا ده. ښځه لا هم د ژوند هیله لري او د پیسو حرص هم. خلیفه ښځې ته وویل: اندېښنه مه کوه، تا ته به هر کال دا پیسې درکول کیږي. ښځه بیرته روانه کړای شوه، خو لا پر لاره وه چې وروستۍ ساه یې واخیسته او ومړه.